د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون د زهرو پوستکي او ښکلا سرویس د ناروغانو د درملنې په برخه کې یو له مهمو څانګو څخه ګڼل کیږي. د زهرجن پوستکي او ښکلا درملیزې څانګې مسؤل د وړیا خدمتونو ته په اشاره وویل چې په تیر 1402 لمریز کال کې د 15,000 ناروغانو درملنه کړې ده چې ترڅنګ د 100,000 نورو ناروغانو هم د کوچني جراحي عملیاتو وروسته درملنه شوې ده. مریضای OPD ما بیشتر از 25,000 نفر شهروندان مزار شریف ما به شکل سراپا معاینه کردیم و خدماتی که برای ازیا لازم بود را ما انجام دادیم، از قبیل دادن ادویه به شکل رایگان است، معاینات و غیره. و همچنان ما بخش پروسیجر یا عملیات خانه ما آماری که داریم تقریبا بیشتر از 1100 نفر را ما تحت عملیات جراحی صغیره قرار داده و خدمات برشان عرضه کردیم. ښاغلی ډاکټر ملک په روان کال کې د اسکابیز ساري ناروغۍ خپرېدو د خبر ورکولو ترڅنګ وویل چې دغه څانګې ته 10 سلنه ناروغان په یادې ناروغۍ اخته شوي دي چې د حشراتو له لارې د انسان بدن ته لیږدول کیږي. شایع‌ترین بیماری که تقریبا 30% مریضای ما را در این روزهای آخر تشکیل میده و به نام اسکابیس، یک مریضی پارازیتی شدید انصاری است که توسط یک حشره به نام سرکوپت اسکابی انتقال پیدا میکنه و یگانه مشکل عمده از این ساری بودن شدید است که میتونه که از طریق لباس، از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم این انتقال پیدا کنه که زیادتر در جاهایی که مردم بود و باش زیاد دارن، نفوس زیاد است، مثلا هتل هاست، لیلیه هاست، قشلای عسکری است، در کمپ های مهاجرین که به شکل قرنطین میشن در ترکیه، زیادتر کسایی که پیش ما فعلا مراجعه میکنن در ایران یا در دیگر کشورها در اوج قرنطین میشن و در اوج بودباش، یعنی از یک وسایلی که به حساب توشک و بالشت از چندین فرد استفاده میکنه، این بیماری از یک شخص به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه. دا سړی محمد عالم نومیږي چې د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د پیچکارۍ د حساسیت له امله دغه روغتون ته راغلی دی چې له 5 ورځو درملنې وروسته رخصتیږي. دی د دغې څانګې د ډاکټرانو له غوره چلند ترڅنګ د وړیا درملنې څخه ډېره خوښي څرګندوي. به خاطر خوشی از دکتر خود د خوشحالی گیره میکنم، د مردان برابر بدم. تکلیفو که اجام برام آدم خوشحال میشه دکتر صاحب. د یادولو وړ ده چې په ابو علي سینای بلخي روغتون کې د پوستکي او ښکلا څانګه د یاد روغتون یو له مهمو څانګو څخه شمیرل کیږي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ټولو روغتیایي امکاناتو په لار اچولو سره خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.